د پلار نیستي د لور مینه یوه لنډه کیسه د حسیب الرحمن نورمل ژباړه. پلارجانه یوه پوښتنه مې کوله. څه وخت ډېر خوشحاله وي؟ بچې څه ووایم، کله چې ستا په شونډو مسکا خوره وي. او څه وخت ډېر خفه وي؟ خفه نو خفه خو کله چې خالي لاس زه کور ته راشم بیا نو ډېر خفه یم، بیخي زیات خفه یم. پلارجانه کله چې خالي لاس کور ته راځي نو زه به تل تاسو ته خاندم تر څو تاسو خوشحاله اوسئ. مور او پلار خپله خوښي د اولادونو په څېرو کې لټوي.